قاب د مخه لرې کا زلفې دې ښکاره کا او زه ستا دپاره تږې راغلی یم نو ډېره خوږه خوږه راوانې نن لږ وي دا وي ته نو لوګي شم دروغ مه وایه بړې وه دروغه یم ډېره زیاته راته ګرانې تا خوښه دا څوک دی څوک دی ته څوک یې ای طلاقه ته به مونږ نور هم شرمېدل ته دا زما معشوقه ده ودومبې دغه کونډه ده او دا کونډه ده کونډه مونډه خو سمه پوره کونډه ده او دا سمه کرکنډه ده او که نه نو څه ده خوښه دې شوه زما لپاره چې ډولۍ کې راشي ته ګوره ما ته ګورې ته ګوره پریم کې څنګه ښکارو نو ستا په سترګو کې اشغتي راختلي دي خدای دې بیخ بنیاد وباسه زه د مشر ورور یم که نه نو ما ته وګوره ده ته وګوره نو ولې چې مشر ورور یې ستا څه ښکرې شو زه ورته وې د باندې عشق کې پیدا یم دا خو د زړه خبره ده نو په دې کې ستا څه غاښونه دي خوږ دي ما ټول خوښ دی ټول څونه ولې غاښونو سره مینه کېږي خو زړه سره مینه کېږي د زړه سره مینه ده نو هغه خو داسې پوزه ته به ورته وایې ته وګوره ته به یې کو په بټۍ کې چېرته سوابېره رابېدلې ده شمړه ده ته څه خبرې کې چا ته وایې چې رخصتي ووامې او پلک ما به ولې واخلي خپل ورور پسې ولې خاندې ته زما د عشق په باره کې چې کوې توهین دې څنګه وکړه یعنې ونې څنګه راپوده د عشق بچیه د عشق بچیه را کلیوال لا پورې ټول ستاسې خانداوه مه ګورې ښه سمشه تا دا خبره ګورې دې خوا بل خوا وکړه لکه پوزه یې سري دي ما ته کړه ګورې اوس به یې دا مخامخ جربړوت ووایم ګورې دا خو پته نشي راځه راځه چې ځو ای شرمېدلې جینې په سر دې لوپټم نیوله که ته ورته وګوره ای شرمېدلې هم نه شرمېږې ښه دا ګورې بې عزته انسانه بې غیرته دوسه زه دې تعالی وایم مچې وړېږه ګوډار مه کوه طلاقه ای دله دوسه وړېږه چې اوس سره د ورمېږ مات کړو یا خدا ودرېږه کونړی که نه ده ودرېږه کونړی ما ستا چیزۍ کې پته لګېدلې دوسه ای دله طلاقه شرمېږې نه مړه دا ښه ده مې درپرې دي ته څوک یې چې موږ پسې نښتې دا جرمني کوکرم ځان ته روان که ده ښه ده زما لپاره د کومې ښه ده ګرېدلې د کجورې په شانتې مخکې نیولې ده شاباش دا د سقام په شان رابېدلې پوره یې نیولې ده طلاقه دا خو مونږ وچرمولو جینۍ ښایسته وه رنګ روغن خېټې جوړ و ښه کور ته ځم کوم خوا دې کور ته ځم ما نه خپله لاره درکړې وه مه کېږه وړه که نه وړه لټکي مه ګورې هسې لټکه کېږه سترګې به باندې وباسم رشته به وکړم که نه خو چې ورسم او ما دې راکړي دا چې ګوره داسې سینې ظالمه چې نو چغې شله بیا خو نږدې راشه که نه نومبره پسې ته خو هم زما په خیر جوړ کوم شوې یې خیر خو دې که نه ویم خیر دا دی کونډه یې درکړه وای یاره یم ستاسو کلیوالو په هر څه کې کاري که نه نو اوس ته په کونډه څه کې یاره نو هر څه کې م ځکه کاري که نه چې تاسو ورپسې تلې راتلې نو مې چې دره یې کړه خو دره یې نه کړه یو ځل ورپسې لاړم انکار یې وکړو ټیک شو اوس بیا ور روان یم لکه د پایانې کار نشته بیا ورځې لکه کنه دا په دې لو خو دونه آسان کار خو نه دی که نه چې بس ته به ورشې او ته وایي دا وایه دا بوځه داسې ګپ خو نه دی درکوي یې که نه ما ته څه پته لګي اوس په ورځم نو نو جعفري لی ورکوي تاسو یې نه درکوي خدایه پاکه جعفري مالدار دی و تاسو نه یې مالدار نو موږ سره سري ولې یې سره نشته دا دا سب ښکلې دغه چې دی د ارواره دی او ځان یې جوړ کړي او هغه نه ورکوي او جعفري لی ورکوي ای داسې کار دی خو به کېږم هغه خبره که نه تشې یې خولې یې شو شاته یې مه ګوره دا ایشین نه لوپر دی ته ولې څه غم وکړه اخر یو ورواره دی زه به ولې غم وکړم خو چې ما یې راکړي درکوي یې ته ورپسې ورشه چې درکوي یې که در نه کوي زما نوم ورته وله کېدای شي پاتې کړي در نه وایي ته شو نو وایم کېدای شي پاتې کړي در نه یو خو مې وایي که نه دا کونټي اوس لکه په ګامه دي او دې سله زما په پیدا سړیا ځه یاره ماله خو نه یې درکوي در نه نه دي راکړي یې خولې ته خو دې وګوره دا اوس کلیوال دي سمه خبره نه کوي نه یې درکوي او درکوي یو نه یې درکوي یې خو بونیاته مونې ځه
تیوکا جارسا تیوکا اخي زه خوښ کړی ما په ما کې څه لیدلي دي حسن ته تا کې د حسن سدي تاکی سری گریلی رکلی کبانو گریلی مخی تا چولی دی نه تر هغې نه د فوزو کې زما د حسن چې کوي څومره تعریفونه کوي ها تا کې د حسن سدي په دې لاټین کې ستا په مخ کې فرق نشته دا ځکه خو سپکې سپورې وې ځکه باندې بل راوړم که تا کې زما عزت وکړه نه ما بله نه کوله خو ته په عزته ښه دی ځکه بله کوم بچی چیزی جمدیم کنا نو دی کور کی ببل رانی خو آقا با زماوی په داسې کار وکړه ځان له وځه ویې ګوره نو بیا بیا راولي دا اوس زمانه زه بیا راولم او ته به بټو بټو ګورې بچې دله به زه ښځه کوم خو په درنۍ کورنۍ کې خره والا وکړه خره توکه لکه دا کونډه چې څنګه خره ده شرمی دل انسانا تا خو مونږ په چرمولو رشتهام تا کې شته چې د خپل ورور رشته منې کې ها طلاقه نو دا کار روزگار نیست کار روزگار کدب چورو دا کا واده په کار او په روزګار نه دا بې روزګار یا ودونه کوي ولې څه کوي دوی الله نه ورکوي ها بس مخ نه بیروټي ستور بیر ځان نه جوړ کړی دی دی خوا کمرې ته دی او خوا لام دی ارینا ګول په مګم ځکه سور دی یو مګه ځان له والا ها رکجا نو په دغه کریمو خلک دوکه کړه دا کونډه په دې کریمو دوکه کړې ده ته خو چې کریمو مګه ته نور دې کوي شادو کو اډې نه مخله جوړ کړي نو دا خپل معنی څه جوړ شي دي اته لوخته کو ناټه غټاله ما چوم جوړ کړی ایران نه دا خپل ته وکړه ها ته په سادیز مکه باندې ټریکټر وکړ دې زما باندې خړې په کوټټي کو څنګه کړی ټوډه ما دا چې اوس مې په کاروبار لم تاسو یې بارے نه ها اے ډوبه کرا باندې ته پمپینه په مېنه ته و دا نه په بڑا شوی مې نه وای نه تا غونډه کې چټو مولی لا پکاري ته تا غاټي اوس کټه کو دو یار راغه سپک دکته د سره یې بارے مو ویم داسې عمل به ورسره وکړم چې دا غونډ کلي به یاد ساتي او زما دا خاوند به هم یاد ساتي ته غم مه کوه جو ګرمه پیالې چې پخه کا بیا روان دی او بل ځای کوم صحیح او خیر مردکیا په خیر السلام علیکم څنګه چلې خیر دی وام وکړه وی استغفر الله په دې عمر کې نمبره ته څه یادې د خدای نیک بخته لور درته یادوم کونډه وې تا ته ګوره ما په کولو غوږونو دا خبره کړې وه چې ګوره کونډه ده صرف زما به زه ګوره نه دا بیچ منم یوم نه منم څنګه والا ورکړه د خدای نیک بخته هغې خو دې په څرمورو څرمولمه څه وې ولې ایسې وې د جاپوري ښځې په ډزې کړې وې او که نه ته تو یېرېدې نو لور دې ولا ورکړه نو زه ته وویلېدم که نه لور مې وله ورکړه ما ویل چې نه سبا څه بل کاروانو نه ګوري ته تمټي دې پسې لاړې نه شي ښه نه بیا دې خوا راشه دې خوا راشه یا ښه یو دغه شان سر کړه خبره راته کوم څه کې یو خبره مې یاد ساته څنګه چې په دوبۍ کې چې سړی غلطي وکړي که نه او په توره دې سر وي بوله چې دا سر د نه وم دا صرف زما ده کونډه د بل چا نه راښه وسي دا چې کا دې که نه زه کمزورې یم د خدای نیک بخته ته په کونډه باندې څه کې تاله به زه داسې جینې وکړم چې سمه اسوه نه 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 چې کوم صرف کونډه به کوم چې کونډه نه که نه نو په دې ټوله دنیا به بیا زه اور لګم نو بیا به یو بل کار وکړو که نه څه په تو جابري به په کبډۍ ورولم چې څوک یې وپرځول هغه له به یې ورکړم نو بیا ګورې ودې کتل چې د دړه ماتورې شوم که نه نو د جاپري د څخه غفونې د خولې نه به ونه وباسم او دا کنډسته خوله به ونه وساتم ځه دوره ته ځه اورې خدای دې بې خو باسي مې خو پکې کوسو سره الکو کو څه به وایو خدایه به ډېره زرې زرې زندګي را تېره شوه وایه زما دې ښځې ته وګوره دا اړوی نه چې دا خاوند زم طلاقې مې بار ناڅه وراچه ورته دې خپو ته لږه کښېنه ګورګورې ولی راشه که د خدای دې د سره خلاصه که خوا کې مې کښېنه مې 105 تبه مې ده بیختیو ته وړه غما راشه پرېږده وړه موړه موږ خو دوه کسانو په ډوډۍ څه کوو څه ملته په بلا شي یو دومره په ما دا سترګې مه روباسه کې د سپي مو کې به دله ګوتې ورکړم زما ته پته لګي هر وخت سپي مو کې ګوتې ورکړې څه خبره زر که وړه غږمه خبره داسې ده که نه د جاپري د کارګردګۍ نه خبر شوی یم ډېرې مې دا وسوسې ګډې وډې شوي دي ولې خیر شه څه چل خیر شه خبرې نه که نه نو خو نه خبر که نو خدای دې سره خلاصه که خبرې ته وږږده ویم په کونډه باندې ډېر ځان مین کوي نو مین مې پیستا پیسه زمونږ څه د توړې زوی دی په قلار کې نه دغه کونډه کې ډېر لوی خواږه دي مال خال یې هم ډېر دی او زه یم چې څه به راته ویم هله راځه دا خو مېلمانه راځه وړې ترونو بخیر علي سلام علیکم څنګه یې کېنه سلام علیکم
کې دې خپاره ما خیر دې دا مخاوند دې خو یې د ماشومان ولې خپه ولی خوري ته خدا سي جاري ولی خدایا خیر خپه باندې ما ولی خیر شه ویم دړه تختې زما په دې کور کې اوچې شوې او چې خاون مې سړی شو ولا شل پیراله نو پر دو خو پسې ګرځي اوس یا کونډه کومه بیا تیزی جا پرې وي یو خبره تا کومه کنه پایا را پاسه څه دی نه دې ته از لاس ما یو کاسه شه څه دی مې چې یو کار وکړو دسه اسانه خبره ده اخو اسیم کونډه پسې ګرځي د بوسولان دی وبسله بوزه او دا مخ کله نوار کې او کله بیجار کې خو خبرو کسه چلو کم نو خبره ته خو لغوه کېده کنه دقه خو په خدو کې چلې چې خبره بدله کړې ني چې اسمان ازمه کې ترا کوس نو د سړو په خبره کې چې چلی کنه د خلینه نغری جوړ شي ستا په خبره کې چل لې څه چل مې شي دا چې لکو کنه جا پرې خو سم کونډه پسې ګرځي او ته به بل یو کار وکړي څه کار وکړو نو کار به دا جوړي چې ته په مانی کا وته د خپل ترو یعنی غاکا زناستم باکور کا ته پردو خو سره خبرې کې نو ته یو خبره کومه کنه تاسو دومره کار ګران کار خو نه دی خدای نیک بخت دې جعفر ټول مال خال دې سره دی بیختیو دا زما د ترو لور د دې ته کو دې په بد نظر وکړل کنه نه دې چا غړک نه بدلی نه نو بل یو خبره ته ګوره دوه د ترو لور په یو کور کې اوسېږي زه به ګټم تاسو به ساته الله دې سټکوري کمای زما د خبرې ال برو باسي نو تاسو خپل غم پیدا شو پتا څوک سکی دغه خوري خپکی کما مې دا اوسنی خاوندان دا سیدی دې ما کونډه پسې اخر په دې اړین چې دې کونډه کې دي سو الله دې به بنیاتو باسي سم پکې نشتا اسه ډبل روپیا د پاغي څوک سکی او دا ما خاوند دې لیونه کړی دي کله وتا سوته وي شعرونه وته کله وي د قجرو سره ناشتي کله وته غاني وي ویم ټول رس کورته ناراضي چې ساروزي نماز خوتن راځي یو خبره تا کوم دې برکلی کې نو وی تعویز ګروتی دیو مې غل لاله چې تعویز په هاونو کا یا خوري په تعویزونو خو مړ ستړي شو غاړه کې مې وته ځوړان کړي دي ساختونه بل بل یو کارو کا په غاړه کې وته د خر د خپې نال واچو بیا وته نظر نه لګي ناغه کم خشتري لکستا د دې کونډې نه بوړي خدای دې کونډه کا الله ر تا ته با کی ما سره کونډه ته دې خلیل له غوار ورکه ته چپ کې ته خود خبرو کې سره یو کارو وکړه وشره بلستونو تار او ستن راوالو داسې ټکونه دیوبا ته نو د چپ کم ذات زودا ذا باودا مونږ دې رسو خبر کو باودا ذا بیختیزا دا کار روزګار نه کټونه راتو شو نه ته زکه کولم چې کار کوم وراشه کټ کی را سره کینا بیا خوري دغه په پیالو باندې وختره غونډول نه کاری پرې هري اوسه پرې خدا کار اوس په وخت په کلو کې را غونډي هم جاپری په مردو کې خرګاړي چلو نو هم داسې مینه محبت پیرا سره کولو لکه څنګه چې استاله دا आवाज درک ډیرا شکینا 105 تبه مې ده پیشي نو دغه شان او د مان نظر نه اړو ته دا کاغه خلو روکاشه دغه خپل حیثیت تیر نشي چې هغه خرابې چلولا یا خوري مغه ته ګناه نشته ها غول کار په خزو کې دي ته خو ما دا کونډه به تکتل نو کنه نو زما خاون خوري غکړو دا وته کونډه سترګې روزي وای مې ته خو ما ته یو پیر دا کونډو خای کنه دی کار زه ته دا وخت ته په موټو موټو باسم چې دا پر دې کورونه سنگار وانه یا خوري کونډه کور برته زو خېما خو ما تاسو به ما د خبرې سخل رو باسه چې دا سړی تی ووړي زبردر شم زما جعفرې پې کوم زه ته مخه پکېږه الله دې ته کله تعالی پیاله چې په خو ما کا سټکوي د لاس مې تا ته مې چې ته تیریږي روټه مې نه تیریږي چې مې نه تیریږي روټه را باندې داسې لګي لکه زخه پټالو کې مې خري روټه خو ځان له دوه مخروق یو کار وکړه دا چې کبان له صدریا ته مو دا غړ کبان باندې وخره نستار خپل د کبانو ده زما دا نه پتا به خو مکر بوس خاګه نه څه به مدور دي خدا به تاسو خپل کپ لګوي اره تاسو بس ما پسې کلی راځه د پتا پټي کې ولا اړم راځه دا د خزلې د ټاټکی په شان خپل دین ویلې ده زه به تاسو روز کبان له دا خو د خبرې باندې موږ دالي ونی دي چرسي دي لیبانې دي ویم غری په موټي کې ساته اسنه چې دیم سبا سو په پوله خو کې بیا و پسې لاړ شي اریانا کونډ اریانا دی خو د قدم بار والی پر دو خو پسې ځته ورشه لاړ خدای ته ما دې تر دو په دې جولې کې خیر واچي چې دا خاوند دې کونډه پسې ګرځي نو دا غریب بابا سکی خدای زبر زما غوړه هغه غمرانه پاتې شو
خدایه پاکه یو خو دا جنات چې څوک لاړه چې دومره وخت تېر کړي چې زموږ ورسره غم نشته بخیر السلام علیکم څنګه چنګیان ویم سر ته کښېنه نو سر کوزیا دا سر نه دی سر هغه دی ښه راځه مړه به دغه ته کښېنه دا بالا خوا ده یاره داسې کار دی که نه ښه زه ښه کار علم که نه ښه کار علم ولې نو داسې کار وکړه چې د رښتې دا ښه وکړه چې دا جینۍ بس وکړو که نه لږ لا وایي د رښتې ښه وي وکړه ویم د خدای نېکبخت تا ته ما یو پې ویلي چې زما لور چې کوم ده ستا وری نه یې خوښ نه یې خوښ نه یې خوښ نو دا دې وایي چا دی ورکړه ور مې کړه که نه نو چا ده جعفري ده ها جعفري ده ها. اخو هم زما زومګی دی که نه ها نو دا یې غلط کار ونه کړو ویم دا اس ستا د لور د لاسه وشو وی څنګه څنګه د ستا لور چې کوم ده زما په لور باندې ډزې کړې وي ستا په لور ډزې کړې نو ډزې به یې کوي نه په قهر اخته شي څوک دا غواړي چې په ما دې کور روان شي دا خو نه غواړي که نه خو ما ستا غږونه پرې نه قلاریږي که نه د خدای نېکبخته ښه داسې کار دی که نه خفه کېږم ډېر دې خو وکړلو ښه. اورې خو بیا چې موږ څه کوو که نه نو وایي بیا به خفه کېږي نه نه زه ولې خفه کېږم ته پیسه زوم د پیسه ما ته پکې څه وې ها تا ته به زه بې ویم که نه ښه ها هاو دا څنګه ده صحیح ده دا مړه دومره توره راته نه ښکاري چې دومره توره به وکړې خو څوک وي